د بلخ ولایت په لرې او جګړه ځپلې سیمه کې یو کس د خیریه بنسټ په همکارۍ څه باندې 200 ماشومانو لپاره ښوونیز مرکز پرانیستی. زده کوونکي خوښ دي، وایي چې نالوستي درسونه به له سره پیل کړي. ماشومان د یاد مرکز له فعالیت څخه خوښي څرګندوي، وایي چې نالوستي درسونه به له سره جبران کړي. همدارنګه دوی له حکومت څخه هم غواړي چې کتابتون جوړولو او نورو برخو کې ورسره لازمه مرسته وکړي. 4 کاله کېږي چې درسونه پاتې ما جنګونه ول د 4 کاله درس هم نشو ویلی. اوس غواړم چې دلته افغانمل ښوونیز مرکز کې دلته ښوونې روزنې لپاره ځان تکړه کړم. په دې ښوونیز مرکز کې بیلابیل مضامین لکه ریاضي، خطاطي، دري، انګلیسي، پښتو او د موبایل جوړول هم ورزده کول کیږي. معلمان ښه دي. مونږ دا حکومت نه غواړو چې چوکۍ، میز، قلمونه، کتابچې، کتابونه، کړکیګانې، شیشې یو څه مونږ ته وباسي. مونږ هغه غلطیانې چې په 4 کالو کې مونږ نوې زده کړې هغه هم دلته جبران کړلې او ډېر مثبت اغېزه په مونږ کړې ده. د دې مرکز مسؤل وایي اوس مهال په بیلابیلو ټولګیو کې څه باندې 200 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، خو نوموړی د زده کوونکو جذب لپاره د ټولګیو او درسي توکو نشتوالی په مخ کې پرته ستونزه یاده کړه. دغه درسي مواد چې موږ اوس لرو په سیم کې د امکانات چې موږ لرو دا برابر دي 100 کسو ته چې 100 کسه باید دلته آموزش ویني منظمه. اما تاسو د ټولګیو نه تصویر واخیستو وم لیدل، انځورونه واخیستل چې په هر ټولګي کې موږ ته شپېتو ته 50 نفر دا غیر قانوني کار دی. موږ کې نه ولې مګم دا د موږ مجبوري ده. د یادونې وړ ده چې دا یوازې د علمخیلو سیمه نه ده چې وروستیو جګړو له امله یې ډیری خلک له زده کړو محروم پاتې وو. د دې ولایت په نورو سیمو کې هم د جګړو له امله ښوونځي تړلي وو.